السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نیو ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ورځې ولاګ شروع کړو. ها بھائی نو نیو ورځې ولاګ شروع شو. دا چې انور راحتلی تک سور انور دی دا وینئ. باران نه بعد موسم دا وینئ هغه په غرونو باندې واورې شوي دي دا چې کوي پورې چغرزو کلیل وغیره دا هغه علاقې دي دې ځای نه ښکاري. نن داسې خبره ده که نه چې نن د کار مار چوټي ده. نن د دې رنګ منګ وغیره ټولو کارونو زما چوټي ده. یو کار چې دی که نه رنګ کې صرف دا کار پاتې دی پورې پټۍ چې لګېدلې دا بارډر صرف کول غواړي په رنګ باندې. نور رنګ کار چې دی که نه هغه کمپلیټ شوی دی له خیره سره. نو د کار مار چوټي ده. خو بل کار دا دی که نه چې تلل غواړي بازار ته. دا کړکۍ چې کومې دي دا روشندان وغیره دې له شیشې راوړل غواړي. نو نن به داسې کار کوو نه ځو بازار ته دا شیشې میشې به راوړو او بس کار ختمو. کیدای شي که نه چې ورځ به درې کې مونږ دې کور ته په کډه باندې راشو. نو بس انشاءالله دا هیرې کار پاتې دی دا وشي که نه نو زما را مازغه چې دي که نه دا به بېغمه شي. زه به بېغمه شم نه کار مار نه کور د کارونه لکه تاسو هم ماړه ډاک کو که نه کور په دې کارونو باندې هر ورځ چې مطلب پاسو نو بس کور کې کار دی دغه کور کې ولاګي نو انشاءالله دې نه به بېغمه شو. نو زه به بازار ته یوازې نه ځم تاسو به راسره هم ځئ. بله دا خبره که نه چې تره به مې راسره هم ځي هغه وایي که نه چې زه درله بیه وکړم د شیشو والا سره زه یوازې نه ځم هغه به راسره ځي. هغه نه پټ پټ بلاګ کوو ځکه هغه مخکې بلاګ نه شو کولی هغه مخکې خبرې اترې نه شو کولی. چې بازار ته ورسو هغه به بیا راځي او زه به کیدای شي بیا لاړ شم سټوډیو ته. نو چې څه کوو تاسو ته ښایو چېرته ځئ نو موږ سره اوسئ. څه کوئ؟ گوگل کو میں چو ها بھائی نو کیسه هغسې وشوه څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې بس زما سره مې تره ځي هغه مخکې زه بیا بلاګ نشم کولی. نو بس هغه چې دی که نه نو مونږ د شیشو میشو چې کوم کار و که نه ختم کو بازار نه واپس شو. زه رالم سټوډیو ته او هغه لاړو کور ته. نو په سټوډیو کې هم زیات نه ایسارېږم ځکه چې بازار کې مې ډېر زیات ټیم واړو او کور کې راته کارونه ډېر زیات دي که نه نو سټوډیو کې هم نه ایسارېږم. دننه نیم دي ناست دي راځئ د هغې سره تاسو میلاو او د هغې نه مخکې بار موسم او ویو چیک کوئ. हाँ नहीं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. وعلیکم السلام. څنګه چلې خیر برابر امن دی. ډېر ورځې بعد سټوډیو ته رالم هر ورځ کتونکو ته هم مین چینل له ویډیو کو رمیز ستا تپوس کوي نه رمیز نه سوري نعیم تپوس کوي ولاګ نه کوي. نو له خیره سره پرون خو دې ولاګ کړی دی مخکې دې څه اراده ده ان شاء الله مین چینل ویډیو کو ورځ وګي ویډیو لازمي ده ځکه 13 ویډیو ډېر ښه نه راتللی او بلاګینګ هم ستانه پاتې تر اوسه نه چې سړی چکر وکړي موس موټرسایکل اغستی دی بل ورته د هارون روشن ته تللو او بلاګ به تا کتلی نو مونږ ګرځو راګرځو خو ته نه راوځې ته موږ له ټایم نه راکړه. نو بس زما نه کتونکو ته پته دی زه ټایم ولې نه درکوم. زما کتونکو مې زه سهار خپل نوي کور ته ځم او ماښام ته راوځم نو بس پای کې به سړی څه ټایم ورکړي سټوډیو ته یاره. خو انشاءالله اوس یو تقریبا زیات نه زیات 3-4 ورځې دي بس بیا زه خپل کور کار نه بېغمه ځکه مونږ به تلي یو په کاټه انشاءالله را روان اتوار له مونږ تلي یو. هغه لاهور د پلین به څه چل کوو انشاءالله. لاهور ته ځو که نه انشاءالله 25 30 28 ته ځو ګل دا لاړ شي صحیح دی انشاءالله. هارون ته څنګه پروګرام به ډېر زر انشاءالله دیک به بګیدو تا ته به وینا وکړم. نن ډېرې ورځې بعد سټوډیو ته رالم او چې څنګه رالم که نه بھائی یو تاوان مې وکړو دا چې کوې دا وینې دا ګمله رانه ماته شوه. دا ګمله په دې ځای باندې پرته وه دې کرسۍ کې زما پیښې وې معمولي دې شولو ګمله ماته شوه دا وینې تاوان مې وکړو. اچھا بھائی نو داسې کیسه را که نه چې بس اوس روانګي کوو سټوډیو کې مې لږ ټایم تېر کوو اوس داسې کار کوو که نه چې کور ته روانګي کوو. نور گپ شپ چې دی که نه به کور لږ وځه که نه چې ما ته کور کې کار لږ زیات دی او څنګه ما ته اوس ته وي ورځې لږې پاتې دي زمونږ کور مطلب نوي کور ته راتلو او کار پکې راته زیات پاتې دی نو ځان کور ته رسو گپ شپ لګو میلاویږو کور.
ها باندې تقریبا د شپې 9 بجې دي او ستاسو ورور نیغ په نیغه مخاطب دی تاسو ته د خپل نوي کور نه سهار چې زه تلم که نه تاسو ته ما دا ویلي مې زمونږ کور کارونه چې دي مطلب په خلاصېدو دي هره ورځ زه راځم بس نوی کور دی زه یم تاسو یې خبرې اترې دي او مطلب مې تاسو به هم تنګ شوي زه به هم تنګ شوم نو انشاءالله که الله کړی هېري که نه نو بس کارونه چې دي که نه نو له خیره سره ختمېدو واله دي اخري کارونه پاتې دي سهار زه تللی وم بازار ته دې مې شیشې اغوستې دي انشاءالله که خدای کړی هېري نن څه گاډی وغیره نو رامې نوړو سبا به ځمه اخکه شیشې به راوړم اوس راغلی یم کور ته چې رارسېدم وختي نو موسته نو بس روټۍ موټۍ مونځ وغیره دا هر څه م کول که نه نو ټایم پکې ولګېد تقریبا 9 بجې دي او رالم زموږ سره ټایم لږ دی که نه مطلب ټایم لږ څه وجه هغه ته ښایم هغه ته وامه نو دا رنګ چې کوم که نه دا یو پیره یو کوټ مونږ کړی دا دویم کوټ مونږ سټارټ کو دا چیک کوې دا دویم کوټ اوس ورغه چې پته ته ولګي دا بله دا وینې دا دویم کوټ دی دا بل شان ښکاري او دا چیک کوې دا بل شان ښکاري نو دا اوس د نالک لګیا دی ښه چارې څنګه چل دی رنګساز صاحب ها دا څه چې تاسو ته هم که نه چې ټایم لږ دی نو ټایم لږ په دې وجه وامه که نه چې دا چیک کوې زموږ سامان چیک کوې دا وینې صندوقونه هر څه ټول سامان راغلی دی دا وینې ټولو کمرو کې بس سامانونه را رسېدلي دي نو بس زمونږ کور والا چې دي که نه بس سمه تعدیره ټول را روان دي دې کور ته نو زه ځکه هم چې ټایم لږ دی یا یو 2 ورځې بعد یا 3 ورځې بعد به مونږ راځو دلته او د دې 2 ورځو نه مخکې مونږ له خپل کار ختمول غواړي دا یو بارډر چې دی که نه پورې لږ غونده یې کاشف کړی دا دې سر ته را رسول غواړي نو بس کار راته ډېر دی او زه یوازې ما الله پاک ته خیر وکړي زموږ دا کار په خیر خیریت ختم شي چې مونږ خپل بلاګ ته اوسګار شو خپل ګپ شپ ته خپلو چکرو ته دې ته اوسګار شو